محمود او ایاز مشهور بادشاه او غلام دي. مولانا روم رحمت الله علیه په مثنوي کې د هغې ډېرې واقعات را نقل کوي. ایاز دا د محمود غلام دی، لیکن محمود بادشاه ته هغې در هر چا ډېر محبوب دی. نور وزیرانو ډېر ځله د ایاز شکایت کوي چې دا په رنګ باندې تک تور دی او دا په نسل باندې غلام دی او دا د دې ځای خانداني انسان هم نه دی او دا مسافر راغلی دی. لیکن محمود غزنوي ته همیشه هغه خپل وزیران شکایت کوي چې ستا په حضور کې چې دی څومره قدر لري موږ ولې هغومره قدر نه لرو، چې ته د ده خبره ته څومره غوږ ږدې او چې ته د ده څومره قدر لرې او چې د ده څومره د عزت و احترام په نظر باندې ګورې، بیا زموږ ولې هغه قدر و احترام ستا په حضور کې نشته. نو محمود غزنوي ورته وایي چې پر مناسب ځای به زه د دې خبرو جواب تاسو ته درکوم. یو ورځ محمود غزنوي د امتحان په شکل باندې یو مړغونې پیدا کړ چې د هغې شکل نه هندوانې دی او په باطن کې ډېره سخته ترخه ده. باره دا د هندوانې په شکل باندې ټوکړه ټوکړه کا په غابونو کې کښېښوله. ټول وزیران ورباندې رامخته دي، هغې ټولو ته یې کښېښوله. چې کله هغه یو وزیر خوند کوي نو چې خوند ګوري چې خولې له یې وروړي، چونکې هغه زهر دي د تریخوالي سره دستي وغورځوي او بیا در ډېره پورې لاړې توکي چې د خولې هغه خراب خوند یې ختم سي. چې کله ترتیب روان دی ایاز هم په دې دوران کې ناست دی. ایاز ته چې کله هغه مړغونې پیښه سو نو هغه په ډېر شوق باندې خوري او هغې نه دا بړغونې د خولې څخه لرې کړي، نه لاړې توکي، نه د هغې د تریخوالي څه اثرات پر د باندې ښکاره کېږي او ټول ورته ګوري او ټول ورباندې خاندي او دا د ده د عقل او د ده د دماغ یو قسم کمزوري بولي. بادشاه پوښتنه ځینې کوي ورته ایازه دا څنګه خورې؟ ورته دا ترخه نه ده. دی ورته بادشاه سلامت ډېره ترخه ده. ورته بیا یې څنګه خورې؟ ولې نه غورځئ؟ ورته بادشاه سلامت چې د کوم لاسه سه ما ډېر کلونه مسلسل خواږه شیان وخوړل چې هغې ما ته نعمتونه راکړو، د هغې هغه خواږه نعمتونه ما وخوړل، نن که یو ورځ د هغې لاسه څه تریخ شی ما ته راسي نو ما ته حیا راځي د هغې په غورځولو کې، نو په دې خاطر باندې برداشتوم او په شوق باندې خورم. نو بادشاه سلامت د وزیرانو ته ویل ستاسو د ایاز پر ما باندې دغه فرق دی چې هغې زما د نعمتونو دومره شکرګزاره دی، چې زما د نعمتونو دومره قدر و احسان ورسره دی چې یوه ورځ هغې باندې تریخ شی رالی نو هغې زما څه حیا کوي او د هغې حیا په خاطر باندې هغه تریخ شی نه غورځوي. نو چې کله مولانا روم رحمت الله علیه لیکلي دي چې د کم رب د طرفه سړی ډېر عمرونه صحت لري، چې د کم رب د طرفه سړي ته ډېره زمانه رزق ورکول کیږي او چې کم رب پر سړي باندې همیشه ښه حالات راولي، نو که هغې یوه ورځ ستا صحت په ناجوړي باندې بدل کړي، که هغې یوه ورځ ستا رزق په مسکنت باندې بدل کړي، که هغې یوه ورځ ستا د خوشحالۍ حالات په غم باندې در بدل کړو، نو بیا د هغې شکوې نه کول، د هغې شکایت نه کول او پر هغې حالاتو باندې صبر کول او پر هغه حالاتو باندې برداشت کول، دا د الله تعالی سره د وفا ډېر لوی نښان دی. حضرت ربیعه بصري یو زنانه د ډېره نیکه زنانه ده. یو ورځ یو نوجوان ورته راغلی، د هغه نوجوان پر سر باندې پټۍ پیچلې ده. مره ورته وایي بچی ولې دې پټۍ تړلې ده؟ ورته وایي مورې پر سر باندې مې درد دی. وایي څومره ورځې کېږي؟ ورته وایي مورې نن دویمه ورځ ده، پر سر باندې مې ډېر درد دی. هغه ورته وایي بچی ستا زندګي څومره زمانه ده؟ ورته وایي زما زندګي 20 کاله سوې ده. ورته وایي بچی 20 کاله مسلسل الله تعالی روغ صحت درکړي، الله تعالی اسانه زندګي درکړه، الله تعالی دې په سر په ټوله بدن کې صحت درکړي، لیکن په دې 20 کاله کې د یو ورځ د الله تعالی د شکر پټۍ پر دې سر نه وپېچله. نن چې دویمه ورځ ده په 20 کاله کې 2 ورځې پر تا تکلیف راغلی دی، بچی ستا پر سر بیا د الله د شکایت پټۍ ښکاره سوه چې زه خو الله نه جوړه کړی یم او زه الله تعالی په تکلیف کې اچولی. ورته بچی دا د الله تعالی سره د بې وفایي علامه ده او دا د الله تعالی د نعمتونو د ناشکرۍ علامه ده. نو په دنیا کې پر انسان باندې الله تعالی تکلیفونه راولي، بیماری راولي، دا د الله تعالی د محبت علامه. کله کله الله تعالی د انسان په دې شیانو باندې امتحان اخلي او د بنده د خپل رب سره وفا او د بنده د خپل رب د نعمتونو د شکر ادا کولو بهترینه طریقه دا ده چې کوم حالات پر انسان باندې راسي هغه حالات په ښه شکل باندې برداشتول.